د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي داعش یوازې نوم دی او پر کابل پوهنتون د وروستي برید تره داسې یو کس دی چې یو مهال یې په شرعیاتو پوهنځي کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وي او بیا د حقاني شبکې د یو سابقه دار غړي لخوا جذب شوی و. ښاغلی صالح وایي چې پر کابل پوهنتون د برید لپاره همدغه پلانوونکي وسلې له خوست ولایت نه له حقاني شبکې ترلاسه کړې وي او همدغه تره یې له پنجشیر ولایت نه دی او یو وخت 3 کاله دی تره یې تم و او داسې ګنګوسې وې چې ګواکې دی روزنې لپاره بهر ته تللی دی. طالبانو د افغان حکومت دا خبره رد کړې او یو ځل بیا یې ویلي دي چې دوی په دې برید کې لاس نه لري. د روانې لړم یا اقرب پر 12مه وسلوالو ډلو د کابل پوهنتون پر سټاژ ودانۍ برید وکړ چې په دې پیښه کې 22 کسان ووژل شول او د راپورونو له مخې 22 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلین وو. داعش ډلې د دې برید مسؤلیت منلی و. شازیه حیا، کابل.